بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. رواه البخاري ومسلم. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وی غورا په انسانانو کې د زما دور کې چې کوم انسانان دي مسلمانان ازما پیړی دا بیا ورپسې پیړی دا، یعنی د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې چالي دلې دی ایمان پر راوړل دي د بهترین انسانان دي. غوره انسانانو کې دغه انسانان دي پس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نا په دې امت کې، او بیا هغه انسانان دي چې د الله د رسول اصحاب لیدلي دي، صحابه کرامو سره ملاقاتونه شوي دي، او بیا هغه انسانان چې د تابعین سره ملاقات شوي دي، تابعین د صحابه کرامو سره چې ملاقات شوي هغه ته تابعین وي. نو چې تابعین لیدلي دي هغه غوره انسانان دي. او بیا ورسته د الله رسول فرمایي دسی خلق راشي، دسی یو قوم براشي د نبی علیہ السلام هغه پوښونګوي ده چې راتلونکي زمانه کې ورکړی ده چې دسی وکیږي کله چې رسول الله ژوند دیو نو دا خبره کړی و چې دسی یو قوم براشي چې د هغه د الله نه ویرنی دنیا سره محبتي او دنیا د حصول لوجنه با گواهین ورکي او قسمونه هم کوي په دروغه قسم به د گواهی نه مخکیږي او گواهی به د قسم نه مخکیږي، بے باکی وکي دنیا د حصول په لالچ باندې. او دا ډېر لوی ګناه ده چې په دروغه قسم وکړو، په دروغه گواهی ورلله، ډیر عظیمه ګناه یو کړل، جهنم ته به الله ارځي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، او فرمایلی دی نبی صلی الله علیه وسلم: خیر الناس قرنی، غورا په انسانانو کې قرنی زما زمانه ده، این زما پیړی، این زما وخت کې کوم موجود دی مسلمانان دي. ثم الذين بها كسان يلونهم جنزيوي دويتا، یعنی زما صحابه و تنزدیوی. ثم الذين بها كسان يلونهم جنزيوي هغیتا، چه غیده تبا تابعین وی، صحابه و نپس تابعین، تابعین نپس تبا تابعین. ثم يجيء ببراشي قوم، داسی و قوم تسبقو چې مخکیږي با شهادت واحدهم گواهی د یو تند د یمینه د قسم د هغنا، و یمینه یمین قسم به مخکیږي شهادته د گواهی خپلنا. مقصد دا دی چې دی با ایس پروا په دین باندې نه کوي چې دین به می خراب شي، ایمان به می خراب شي. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، او فرمایلی دی نبی صلی الله علیه وسلم: لیاتین خامخا رازیب علی الناس، په انسانانو باندې زمانون داسی یو زمانہ، لا یبقى چې باقی با پاتې نشي احد یوتن الا آکل الربا، مگر خړون کې د سود بوي، مگر خړون کې د سود بوي، سود با خوري.
هر انسان تبا دا ضرر او دا مصیبت ورسیږي، سودونه به عام شي، کاروبارونه به سودی شي، بانکونه به سودی شي، نو څوک به د سود نه پاک پاتې نشي. هر سړی به په دې مصیبت کې راګیر شي چې سود به خوري. فإن لم يأكله کو چرتا ونخوري دی سود لرا، نو اصابه برسیگی دی انسان تا من بخاره دا اثر د دې سودنا. بخار اثر د دې سود به وته ورسیږي، څنګه څخه وته ورسیږي، سلوګي خو وته ورسیږي، بخار لوګي تم ویل کیږي او بخار اثر تم ویل کیږي، څه بخار او سلوګي خو وته ورسیږي کنه. بل حدیث کې راغلی من غباره، هغه دړو خو وته ورسیږي د سود، څنګه سبا ورسیږي. مطلب دا دی دام دا راتلونکي زمانی پیشنګي رسول الله ورکړی و، او اوس دې دور کې کووري نو بانکونو د خلکو ضرورت دی، او د بانکونو کاروبارونه او د بانکونو معاملات هغه ارشته معلوم دي، او دارنګه پاغستلو خرڅولو کې د سي معاملات او د سي طریقې داخلي شوي دي چې ځان بچ کول ګران دي. الله رب العالمین پر رحم سره بچ کیږو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، او فرمایلی دی نبی صلی الله علیه وسلم، ان الدین یقینا دا دین اسلام شده بدأ دا شروع شوی و غریبا ناشنا. اسلام چې کله مکه مکرمه ته نبی علیہ السلام اسلام راوړو، وحی نازل شولا، د یو الله بندگی شروع شولا، د بوتانو نه انکار وکړل شو، د پلارو د نیکه په سونو کلونه هغه طریقې په رد وکړل شو. نو ټوله دنیا کې د مسلمانان ناشنا او چې دا څنګه چلې او دا قمقل دیو لیونی دیو دا خبرې وکېدلې، ناشنا اسلام شروع شو، د یو الله بندگی. او زر دی چې دسی وخت براشي د الله رسول وی چې دا بیرته ناشنا شي. کو څوک په صحیح دین باندې عمل کوي بیا به خلکو ته ډیر ناشنا ښکاری، خلک به ته د معاشري خلاف خلکو چې په معاشره نه پويږي او په ماحول نه پويږي. مثال به تور تخفلی بیبي ته وایا چې ستا د ماما زوی او د کاکا زوی او د ترور زوی دی راتله، یا د خاون ورور دی راتله، ناغه سب لاس نه ملاوي، او بغیر د محرم نه هغه انسان نه بغیر چې ساوس نکاح کیږي د بل چا سب لاس نه ملاوي. او کو تر زوی ته دی ویل او د کاکا زوی ته دی ویل، او یا د خپل ورور ته ویل چې زما کور ته بنرازي کو زنوما. دا څومره ناشنا خبره خلکو ته ښکاری. او حال لري د شریعت فرض حکم دی، فرض حکم. قران کریم کې به الله سورتون و آیاتون را لګیلي دي، فرض حکم دی. یا دارنګه کتاب مانځه کې رفع الیدین وکړل، نو خلک به د دومره بد ګوري ته کو چرته یو ګناي کبیره دی انسان وکړل. او حال لري چې د محمد رسول الله هغه سنت باندې عمل وکړو چې بخاری شریف کې راغلی، په مسلم شریف کې. نو د اسلام با زر دی چې بیرته ناشنا وګرځي. کو په صحیح دین باندې په نازل شوی دین باندې چې عمل کاو نو خلک به ته بدی ګوري. خدای الله رسول وی د دې د پاره خوشاله نه دي د ناشنا خلکو لپاره چې په صحیح دین باندې عمل کوي او د محمد رسول الله سنت را ژوندۍ کوي او د هغه اصلاح کوي او خلکو ته بیانوي او خلکو ته خای. وسيعود او زرد چې وبګرځي د دین کما بدا لک سرنګا چې شروع شوی او ناشنا. فتوبا بس خوشحالی دا للغربائی دا غناشنا خلقو دا پارا چه خلقو تا بناشنا خکاری پسئی دین بنوانی وهم الذین او دیها کسان دی یسلحونا چه دی با اصلاح کئی ما دا حغس
افسد الناسو چې اوران کړی دي انسانانو، فاسد کړی دي انسانانو، خراب کړی دي انسانانو، من بعدی پس زمانہ، من سنتی د سنتو زمانہ، ازما سنت ورا جندی کوي. رواه الترمذی، د حدیث امام ترمذی نقل کړی دی.